بلې او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د ځینې مدني نهادونو اکثر هغه څوک چې په راس کې دي هغوی وو د کرکټ د چارو هغه شنونکي وو په ټوله کې عمده علت د راټولېدو دا و چې د افغانستان کرکټ له اوسني ناورین څخه څنګه وکولی شو چې وژغورو هغوی خپلې مفصلې طرحې او هغه تګلارې چې وي هغه بیان کړي او عمده غوښتنه یې دا وه چې د افغانستان د کرکټ په اوسني اداره کې هغه څوک چې د کرکټ په سرنوشت باندې حاکم دي چې هغه عبارت د عمومي رئیس او اجرایوي رئیس څخه هغوی په مسلکي لحاظ مطلقه بې سواده دي او همداراز په هغه اداري چارو کې چې باید د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ او په اداره کې ترسره شوی په هغه کې تر ډېره بریده او په ټوله کې تر اوسه پورې ناکامه ثابت شوي دي نو زموږ همدا غوښتنه دا وه چې له ولسمشر نه او له زیرابطو چارواکو نه چې د افغانستان د کرکټ په سرنوشت باندې له دې نه زیاتې مالنډې نه وکړي او نور د دغه ستره او ملي اداره چې د ټولو افغانانو د افتخار مایه ده د دغه په باره کې د باید د جدي اقدامات وکړي اقدامات په دې معنا چې عمومي رئیس او اجرایوي رئیس زر تر زره چې کېدلی شي او امکان ولري هغه د له دغسې یو ستر مسؤلیت څخه لرې کړي ځکه چې هغوی نشي کولی د افغانستان د خلکو د ارزو او د هیلو مطابق دغه مسؤلیت د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې په ښه شکل سره ترسره کړي. بلې او فیاض محترم مننه لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده او زموږ یو همدغه غوښتنه هم همدغه وه چې دلته حاکم خلک یا د افغانستان د کرکټ په سرنوشت باندې هغه خلک اوس رئیسان او عمومي رئیس او اجرایوي رئیس ده چې هغه د اهلیت له لحاظه او د ظرفیت له لحاظه په صفر کې ضرب دی نو د کله چې په یو رأس د اداره کې او په دغسې یو ملي اداره کې او چې اهمیت تاسو ته او هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې دغسې خلک کم ظرفیته خلک وي هغوی نه تنها چې خپلې چارې په ښې ډول سره نشي ترسره کولی بلکې دا خو ډېره ناشونې ده او دا خو به ډېره ستره هیله وي چې هغوی وشي کولی د اتلانو په منځ کې هماهنګي راولي یا د اتلانو په منځ کې دغه کړکېچ له منځه ایسته کړي لرې کړي د دوی د شتون یو عمده علت دا و چې دوی د نورو ناخوالو تر څنګه د افغانستان د کرکټ د دغه ملي اتلانو په منځ کې هم دغه ناخوالې رابرسېره کړې او اوس هغه د موږ او تاسو هیوادوال شاهدان یاستو نو یوازینۍ د حل لاره د ما په اند دا ده چې یو مسلکي مدیر یو مدبره رئیس په راس کې وګمارل سي نو هغوی لپاره به بیا د دغسې کړنو او د دغسې غمیزو حل ډېر اسانه وي زما په اند تاسو په اعلامیه کې لیکلي چې ملي لوبغاړي باید په اتفاق سره د افغانستان لپاره لوبې وکړي او له سیاسي لوبو او سیاسته باید لرې اوسي سیاسي لوبې څه معنا او له سیاسته څوک سیاست کرکټ کوي بلې لکه څنګه چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده په تېرو رئیسانو کې که له مشل نه را پیل کړو هغه څوک د افغانستان په سرنوشت باندې ګمارل سوي چې هغوی مستقیم له سیاست سره ربط لري چې هغه عاطف مشل ده او فرحان یوسفزي شتون ده دا یو ښې بیلګې دي ځکه چې دوی له ارګ نه راغلي دي او د رئیس جمهور هغه کومه حلقه چې د رئیس جمهور نه راتاو ده چې هغه عبارت د حشمت غني ده مختار الله مختار ده او همداراز شان د یو دوه کرغېډنې نورې څیرې دي چې هغه امین خاطر ده او مجددي ده دا هغه خلکي دي چې دوی په خپل فرمایش باندې رئیس جمهور ته وړاندیزونه کوي هغه نه مسلکیتوب په نظر کې نیسي او نه هغه ښه مدیریت چې د یوې ادارې لپاره مهم ده هغه په نظر کې نیسي د خپلو شخصي اغراضو لپاره هغه د خپل د فرمایش مطابق خلک او اشخاص رئیس جمهور ته وړاندې کوي چې رئیس جمهور هم له بعده مرغه د افغانستان د خلکو د ارادو په خلاف باندې دغسې اشخاص ګماري نو دا یو ښه بیلګه او ژوندۍ بیلګه د سیاست ده چې فرحان یوسفزی نن د افغانستان په کرکټ بورډ په سرنوشت باندې حاکم ده او په تېره کې عاطف مشل چې هغه مستقیم د ادارې امور نه راغلی و هغه د افغانستان په کرکټ باندې حاکم شو چې همغه وخت نه تنها چې بدمرغیانې پیل شوې بلکې هغه شراب چې د موږ او تاسو افغاني ټولنه کې او دغسې یو مومنه ټولنه کې ډېر ناروا عمل ده د شراب څښل بیخي د ادارې کارکوونکو تر منځ اوس یو عام عمل ګرځېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په لوبډله کې یو اتفاق رامنځته کړو. موږ تاسو کتل چې له تېرو څو کلونو راهیسې چې موږ بریاوې درلودې یوازینی علت یې همدا و چې موږ لوبډله په اتفاق کړو. تاسو وګورئ چې موږ ډېر غټ فول ممبرس ته شکست ورکاوه. موږ په لومړي ځل باندې نړیوال جام ته په داسې یو وضعیت کې کوالیفای وکړو چې هغلته باید موږ ټولې لوبډلې ګټلې وې. علت یې همدا و چې موږ اتفاق درلودو
یووالی هم درلودو. تر ټولو لوی زیان به د کرکټ لپاره دا وي چې نور به موږ په لوبډله کې اتفاق نه وي، نور به موږ په لوبغاړو باندې فخر نشو کولی، نور به موږ لوبغاړي هغه پخواني ویاړونه چې موږ ته راوړل هغه ویاړونه به را نه وړي. بله تر ټولو لوی علت یې دا دی چې موږ کرکټ په ټوله دنیا کې د یو تجارت په حیث باندې استعمالیږي. کوم تجاران چې په افغانستان کې دي چې هغوی په کرکټ باندې سرمایه‌ګذاري کوله، هغه به له دې وروسته په کرکټ باندې سرمایه‌ګذاري ونه کړي، ځکه کرکټ اداره اوس داسې یو اداره معرفي شوه چې هغوی کې نه ظرفیت شته او نه توانایي شته. دغه ستونزو د حلولو لپاره کوم له څه څخه کار واخیستل شي چې دغه د لوبغاړو ترمنځ اتفاق راشي او یووالی راشي؟ اتفاق او یووالی او د ستونزې ولې رامنځته کیږي؟ لوبغاړي ولې دومره جرأت پیدا کوي چې په رئیس باندې خپل خبرې ومني؟ د هغه وخت رامنځته کیږي چې کله چې رئیس د لوبغاړو په ویلو باندې یا لوبغاړي رئیس جمهور ته تلي یا لوبغاړي ادارې امور ته تلي، خپل مشخص رئیس ورته معرفي کړی چې دا موږ ته راولېږه. کله چې د یو څوک د یو چا په فرمایش باندې یو څوک راځي، طبعا داسې ده چې هغه به مجبوره دی هغه رئیس د لوبغاړي خبره به مني چې هغه یو کړۍ شته. هر وخت چې رئیس بدلیږي دی ځي ادارې امور ته، رئیس جمهور ته، او د خپلې خوښې رئیس هلته ورته ګوته کوي او هغه راولي. بیا چې دوی هر څه غوښتل هغه کوي. زه وایم چې د یو پروسه چې کومه د کرکټ بورډ په اساسنامه کې ده او کومه چې د نړیوال شورا په اساسنامه کې ده، د هغې پروسې له مخکې چې کله اجرایي رئیس او عمومي رئیس راشي، بیا زه په دې متیقن یم چې دا کوم جنجالونه چې وشدي دا به بیا انشاءالله نه وي. ډېره مننه. یاره که رښتیا راباندې ووایې، دغه تېر 500 ورځ ورلډ کپ چې موږ او تاسې لاره، کله چې ورلډ کپ را نږدې شو او کرکټ بورډ یوه ناوړه پرېکړه وکړله چې په کپټنسي باندې تبدیلي راوستله یا تغییرات یې راوستل، د دې ډېر منفي اثرات په کرکټ باندې راغله. او حتی هغه مینه چې د ولس د کرکټ سره وه او یو میچ، زه فکر کوم اول خو ما خپله نه ده میس کړی، خو موږ په دې تمه باندې وو چې یاره موږ به دا میچ ګټو، دا به ګټو، دا به ګټو. هغه د غلطې پرېکړې د وجې نه موږ په کرکټ په ورلډ کپ کې یوه لوبه هم ونه شوه ګټلی. دا یوازینۍ د کرکټ بورډ د پرېکړې ناوړې پرېکړې یوه بیلګه وه. اوس که کرکټ ویم خلک داسې فکر ورته کوي چې یاره اوس به بیا هماغه شانتې لوبې به یو، ولې په دې چې په یو کال کې چې کله 3 ځله د کرکټ کپتان بدلیږي، نو دا ډېرې ناوړه پیښې په کرکټ باندې راولي او د عامو خلکو ذهنیت یې خراب کړی ده. زه د یو عام شخص په حیثیت باندې دا وایم چې دا په موږ باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. موږ وایو چې باید کرکټ یوه ملي لوبه ده، دې ته باید ملي سترګه باندې وکتلی شي، دې ته باید اهمیت ورکولی شي. رئیس جمهور باید په دې کې جدي مداخله وکړي چې دا کرکټ نور وژغوري د داسې خلکو نه. ډېره مننه. بله پوښتنه تاسو